د امازون ځنګل د امازون ځنګل د نړۍ په 9 هیوادونو کې غځېدلی دی چې تر ټولو ډیره برخه یې په برازیل هیواد کې راځي. د امازون ځنګل سیمه تر 55 لکه کیلومتر مربع پراخوالی لري، په داسې حال کې چې د افغانستان ټوله سیمه 6,52,000 کیلومتر مربع ده. امازون یوه یوناني کلمه ده چې معنی یې جنګیالي ښځه ده. د ځمکې 20% اکسیجن یوازې د امازون ځنګل ونې او بوټي تولیدوي. د نړۍ 40% څاروي، مرغان او حشرات د امازون په ځنګل کې موندل کیږي. دلته له 400 څخه ډیر ځنګلي قبایل میشت دي چې نفوس یې نږدې 45 لکه زیات او کم اټکل شوی دی. دغه خلک د 21مې پیړۍ په دې پرمختللي دور کې هم په هماغه ځنګلي سټایلونو کې ژوند تیروي. د دې ځنګل ځینې سیمې دومره ګڼې دي چې لمر ورته نسي رسیدلی او په ورځ کې هم د شپې غوندې تیاره شتون لري. امازون ځنګل کې داسې حشرات هم شتون لري چې په یو ټک چیچلو سره یو انسان په څو ثانیو کې هم هغې دنیا ته رسولی شي. د امازون سیند د اوبو له حسابه په نړۍ کې تر ټولو لوی سیند دی چې 7000 کیلومتره اوږدوالی لري. د امازون په سیند کې تر 10,000 ډوله کبان ژوند کوي. د امازون په ځنګلونو کې شاوخوا 80% حیوانات اوس هم بېنومه پاتې دي. دلته دومره لوی او قوي غڼې دي چې مرغۍ او ورته الوتونکي هم نیسي او وژني یې. دلته شاوخوا 10,000 ډوله میوې موندل کیږي. بیولوژیستان تر دې دمه یوازې د دې ځنګل 10% برخو ته رسیدلی دي. که تاسو د امازون په ځنګلونو کې ښکته شئ او سخت باران شروع شي، نو د لوړو او ګڼو ونو له امله تقریبا 12 دقیقې پورې تر تاسو د باران اوبه نشي دررسېدلی. ډیره مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټن فعال کړئ تر څو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې او ښه ژوند.